ګورئ زیات خلک د پیریانو شکاري کنه نو په پاکستان کې یا په دنیا کې لکه 100% خلک دي چې به عملي پیریان مسلې لکه ینګ جنکۍ چې هغې ته د هغې د بچیداني مسلې نو په هغې باندې دا کومه چې دمګري په دې باندې پوهېږي نه په حقیقت باندې نو هغې ته کله وایي په تاثیر دی کله وایي جناتو مسلې چاته سحر مسلې اکثري طور سره الوات چې اچانه کېږي که نه زیات چې مونږ څومره ګورو په هغې باندې علاجونه کړو لنډه چې 15 کاله د هغې اولاد نه و مونږ وله صرف د سحر علاج کړی و د هغې له الله رب العزت بچی ورکړو زیات راځي چې هغو ته دا مسایلې الله رب العزت یې ښه کړي الله وله شفا د پیریانو د سحر جادو چې څه قسم مسلې دي نو د قرآن او حدیثو په رڼا کې به تاسو ته علاج السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه ساساني قدرمنو کتونکو د یو نوي پروګرام سره ستاسو سره حاضر یم تاسو په سوشل میډیا باندې بلاش جعلي پیران کتلي چې خلکو ته مختلف طریقې ښیي او په مختلف طریقه باندې د خلکو نه پیسې وهي چې په تا باندې سحر دی په تا باندې جادو دی او په تا باندې پیریان دي مونږ رالو نن د مولانا مشفق الرحمن صاحب خواله هغه دلته کې د حکیمۍ خپل دکان هم دی خپل کوټکیم تیاری مختلف قسم د معدې مسلې چاته دماغي مسلې چاته نور چې څومره خفیه مرضونه نو د هغو لپاره ډېرې ښکلې ټوټکې تیاری او الله تعالی پاکې شفا چې نن راغلي د هغوی خواله او د هغوی سره به خبرې کوو د سحر حوالې سره جادو حوالې سره او د پیریانو حوالې سره پر شیشه باندې مونږ وکاته چې دوی لیکلي چې مونږ د پیریانو د جادو د سحر علاج چې دی نو هغه مونږ کړی هم دی او الله تعالی خلکو ته شفا هم ورکوي نو ستاسو میلاو د مولانا مشفق الرحمن سره چې آیا دوی په کوم طریقه باندې دغه علاج کوي نو د مولانا صاحب سره خبرې کوو چې مولانا صاحب په کوم طریقه باندې علاج کوي او تاسو به یو خمیس جمع درکوي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو اسد صاحب تاسو چې کومه تپوس وکړو د سحر په حوالې سره د جناتو په حوالې سره اول خو موږ دا خبره کوو چې سحر د قرآن کریم نه ثابت دی او شته دی حق دی او صحیح احادیث هم په دې باب کې صحیح بخاري چې رسول الله سلم باندې سحر شوی او بیا الله رب العزت هغه ته طریقه وښوده د ملایکو په ذریعه باندې رسول الله سلم علاج وشو او بل د جناتو په حوالې سره جنات هم قرآن کریم د هغې ذکر کړی سورة الجن د هغې په باره کې مستقل صورت نازل شوی دی او جنات هم احادیثو کې بیا شته دی چې انسان الله وله طاقت ورکړی انسان په وجود کې حلول کولی شي دننه کیدی شي نو اما د علاج خبره چې ده نو علاج خو قسمه قسم خلک کوي یو جعلي مولیان مې فیران مې چې هغو په حقیقت نه پوهېږي چې واقع دا سحر دی که دا جنات دي او که دا جسماني بیماري ده ښه غاري صاحب دا راته ووایي تاسو ته پته لګي چې آیا دې باندې پیریان دي په دې باندې سحر شوی په دې باندې جادو شوی دی بالکل جی موږ د دې معلومات کوو او د هغې د تشخیص مختلفې طریقې دي کومه طریقه کار چې زموږ دی په هغې سره کوو ښه شرعي طور سره او موږ ښه یقیني طور سره کس ته بیا دا وایو چې یاره په تا باندې جناتو اثر دی بل څه اثر در باندې نشته یا په تا د سحر اثر دی د بل څه اثر در باندې نشته یا نه په تا سحر شته نه په تا جنات شته نه در باندې نظر شته بلکې تا ته جسماني مسله ده دا راته ووایه قاري صاحب چې نن سبا په سوشل میډیا باندې که تاسو وګورئ پراشه جعلي پیران چې دي د خلکو کورونه یې وران کړو آیا چې خلک هغه طرف ته لاړ شي بالکل جی زموږ مقصد په دې کې دا دی چې د مسلمانانو خدمت وکړی شي او دا زموږ دینی فریضه ده چې مسلمانانو ته دینی او دنیاوي خیر رسول دي بس دا د مسلمانانو کار دی په دې بنا باندې مونږ وایو چې خلک غلط پیران ته لاړ نه شي غلط مولیان ته لاړ نه شي هغه فیران هغه جعلي مولیان چې یاره هغه د خلکو نه مالونه لوټ کوي او ځینې پکې داسې چې د تورسرو عزتونه هم لوټ کړي نو زموږ مقصود دا دی چې یاره د خلکو علاج وشي په صحیح طریقې سره قرآن کریم الله رب العزت ویلي وننزل من القرآن ما هو شفا چې قرآن کریم دې کې شفا ده جسماني شفا هم ده په دې کې روحاني شفا هم ده په دغه غرض باندې صرف موږ علاج کوو چې الله رب العزت دا خلک د جعلي پیران نه د هغو د ټوټکو د هغې د چلونو نه الله بچ کړي او هغې ته په صحیح طریقې سره شفا میلاو شي دا راته ووایي چې نن سبا که تاسو وګورئ زیات خلک د پیریانو شکاري که نه نو په پاکستان کې یا په دنیا کې لکه 100% خلک داسې دی چې به عملي پیریان
اصل کې حقیقت دا دی چې د جنات د پیریانو مریضان ډیر کم دي. حقیقت دا دی څوک چې د طب نه واقف وي کنه طبيبانی حکیمانی کما حقه صحیح حکیمانی نو د جناتو مریضان دا ډیر کم کوز دي. چرته بزرو کې 2-3 کسانی نور اکثریت اور سره یا نفسیاتی بیماری دماغی بیماری یا غي ته نور سره مسلې لکه ینګ جنکی چې هغه ته دغه د بچیدانی مسلې نو پاغي باندې دا کوم چې دمګری په دی باندې پویږي نه په حقیقت باندې نو هغه ته کله وایي چې پتا سیر دی کله وایي په دی باندې مرګی دی کله وایي پیریان پی کله وایي خاپیریان پی حالان کې نه پاغي پیریانی نه پی خاپیریانی نه پاغي باندې مرګی بلکې هغه ته جسمانی بیماری خو هغه د هغې د حقیقت نه خبر کنه. حقیقت اصل کې دا دی. ګرانو کتونکو تاسو وکتل مولانا مشفق الرحمن صاحب خبرې تاسو اورېدې که چاته د جناتو مسلې چاته د پیریانو مسلې چاته د سحر جادو مسلې یا چاته د معدې دلته د خپل حکیمۍ دکان دی خپلې دوايانې تیاری او دنیا خلک هم ول راځي نو تاسو پر اسکرین باندې نمبر ښکاري تاسو راتلی شئ که چاته د جناتو څه مسلې تاسو به علاج کولی شئ که نه جي بالکل جی جناتو مسلې چاته سحر مسلې اکثریت اور سره الوات چې اچانک کېږي که نه زیات چې مونږ څومره ګورو په هغې باندې سحر شوی د هغې بچیدانه تړلی شوي د زنانه او یا نارینه تړلی شوی د هغو ته دغه مسلې مخکې ورځو کې یو بیمار وس یو 3 ورځې کېږي چې بچی شوی دی الله رب العزت ولا زوی ورکړی هغه ډېر علاجونه کړو لنډه چې 15 کاله د هغې اولاد نه و مونږ وله صرف د سحر علاج کړی و د هغې له الله رب العزت بچی ورکړو. نور هم داسې بیماران ډېر دي خو څه به شمارو د ورځې کم از کم 4-5 کسان 3 کسان 2 کسان یا زیات سیوا مسلو والا راځي سحر والا ډېر زیات راځي چې هغو ته دا مسایل الله رب العزت یې ښه کړي الله وله شفا ورکړي. ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو راتلی شئ لور دیر خال او بیا ظهور مارکیټ ته دلته کې د دوی خپل حکیمۍ دکان هم دی د هغه سره د پیریانو د سحر جادو چې څه قسم مسلې دي نو د قرآن او حدیثو په رڼا کې به تاسو ته علاج درکوي نو تاسو راتلی شئ. د بل پروګرام پورې مال راکوئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.